کله چې غواړي یوټیوب چینل شروع کې ډېر داسې جذباتي خلک ډېر داسې خوشحالي چې والا یوټیوبر به شم دا به وکړم هغه به وکړم دونه سبسکرایبر به وي مګر ورو دغه د منځه ځي ولې د منځه ځي چې کوم ایکسپیکټیشن ته لرې هغه ایکسپیکټیشن باندې هغه تصور چې تا کړی و چې دونه وخت کې به زه دونه فالوورس ولرم دونه ویو لرم هغه راځي نه نو ورو دا ایکسپیکټیشن د کمیږي اخر د منځه دا ټول یو لاره لري داسې نه ده چې یوټیوب چینل واس که اکاونټ جوړ کړه بس اپلوډینګ شروع کړه نه دې دپاره یو سم صحیح پراپر لاره لري چې ته هم کانټینټ نه شاته پاتې نشې کانټینټ مطلب کوم ویډیوګانې چې ته ریکارډوې او هم یوټیوب چینل چلولو په صحیح طریقه باندې پوه شې چې کوم هسې کولی شم زه دا خپل چینل مخکې بوځم سټپ بای سټپ چې څه رقم ته وکړې کوم پلان باید ولرې کوم طریقه کار باید ولرې یا وکې مخکې بوځي چې ته یوټیوب چینل یو حد ته ورسوي نو راځو نن په همدې باندې خبرې کوو اول پوینټ خپل یوټیوب چینل باید ته معرفي کې یا تشریح کې چې د څه شي باره کې ده آیا ته تعلیمي ویډیوګانې ریکارډوې انټرټینمنټ ویډیوګانې ریکارډوې ولاګس ریکارډوې ټوټوریلز ریکارډوې ریویوز ریکارډوې گیمینګ چینلز ریکارډوې کوم یو کې ته داسې نه ده چې یو چینل کې هر څه اپلوډ کې نه ولې چې هر یو برخه خپل علاقمندان لري ته اوس که گیمینګ اپلوډوې ورسره سره ایجوکیشنل هم اپلوډ ورسره سره بل هم اپلوډ د هر برخه نه لږ فالوورز سره پیدا کوي او ویوز نه اخلي ته نو باید تا دا ډایرکشن معلوم اوسي او چې ګور یو نفر چې ته هم دا ریکارډ اپلوډ هم دا اپلوډ نو هغه نفر تا کې انټرست نه پیدا کوي ته باید خپل د یوټیوب نیش معلوم کې چې کوم برخه کې ته غواړې هغه مخکې بوځي دویم پوینټ اډینس د باید معلوم کې چې خاطر دغه برخه خو ریکارډ دا برخه د کومه څه خلکو لپاره ده دا ځوانان دپاره ده بوډاګان دپاره ده نو د هغه ځوانانو مربوط چې کومه څه کانټینټ د هغوی په ذهن کې کیني او خوښیږي هغه څه باید ریکارډ کړي که مشران اوسي هغه څه کانټینټ د هغوی مشرانو په ذهن کې کیني هغه باید ریکارډ کړي بزنس مایندډ پیپل اوسي تا کانټینټ داسې خلکو دپاره چې هغوی بزنس مایندډ دي ته به داسې کانټینټ ریکارډوي چې هغه د بزنس مایندډ خلکو په ذهن کې د کېناستو قابلیت ولري اډینس ته باید معلوم کړي ګور اوله کې دوه شیان شول دا دواړه یو سټپ کې راځي چې ته باید نیش ته معلوم کړي چې کوم برخه کې ته ریکارډینګ کوي کوم برخه کې کانټینټ کریشن کوي او دویم اډینس ته معلوم کړي چې کومه څه خلکو دپاره ته دا ریکارډوي دې نه بعد چې دا وشو تا معلوم کو سپورټ تا چینل نه ده جوړ کړی دې نه بعد چې تا دا هر څه معلوم کړل ته ورته شی کوي کانټینټ کریشن کوي کانټینټ لیست جوړوي کانټینټ پلانینګ کوي چې ښه دغه برخه کې زه باید دغه کانټینټ جوړ کړم د ما یو دوست هغه خپل یوټیوب چینل شروع کړو ما ورته ویلي چې یوټیوب چینل مه سټارټ کوه کانټینټ جوړ کړه چې ته کانټینټ نه یا ویډیوګانو نه شاته پاتې نه شې یو حده پورې تا سره اوسي مواد چې ته که اپلوډ هم کړي یو هفته دوه هفتې که نه اوسي هم کانټینټ دی روان اوسي وایي نه منله سټارټ یې کړو یو هفته وچلېدو باندې کړو دغه دپاره ته باید یو کانټینټ پوره پلانینګ ولرې چې زه دغه شیان په دغه طریقه دغه موضوعګانې ریکارډ کوم او اپلوډوم یې کیدای شي 6 میاشتې کانټینټ پلان اوسي تا سره کیدای شي د یو کال اوسي کیدای شي 2 میاشتې اوسي کیدای شي د میاشت اوسي مخصوص یو مکمل کانټینټ پلان ولري اوسه پورې تا یوټیوب چینل نه ده جوړ کړی ګوره څو سټپ شول نیش معلومول شول اډینس معلومول شول کانټینټ پلانینګ کول شول دې نه بعد موږ راځي یوټیوب چینل جوړو یوټیوب چینل دپاره څه شی مهم ده چې یو ګوګل اکاونټ په جوړ کې خپل تا چې ګوګل اکاونټ جوړ شي یوټیوب ته لاسرسی لري هغې نه بعد به ته چینل جوړ کړي چینل دپاره به خپل د برانډینګ لوګو شوله کور شو دا هر څه خپل د کانټینټ مطابق یو لیست به جوړ کړي او ډیزاین به جوړ کړي سیټ به یې کړي ورته صرف دا نه ده چې ته پروفایل پکچر دې اپلوډ کا او کور فوټو ورکړه نه د هغه هیشټیګز به هم ته خیال ساتې چې کوم کانټینټ ټایپ ته اپلوډوي هغه کیورډز او هغه هیشټیګ یې ټول ورکوي چې تا ته په ګوګل سرچ کې په یوټیوب سرچ کې چې څوک ورکوي مثلا یو نفر ده یوټیوب کې هر څونه چې اپلوډ کوي چې ګوري سرچ کې بیا هم د هغه چینل ټاپ کې نه راځي دا ټول همغه د یوټیوب SEO چې کوم ده هغې مربوط کیږي ولې تا هغه څه هیشټیګز هغه څه ټیګز کیورډز نه دي ورکړي چې کوم تا د چینل مربوط کیږي چې کوم تا مربوط کیږي او هغه بیا ته اپلوډ کړي هلته یا ورکې خپل چینل ته چې هغه تا یوټیوب سرچ یا ګوګل سرچ کې راشي دغه شی مد نظر ونیسئ څلورم سټپ کې موږ اوس باید اکوپمنټ ولرو د اکوپمنټس کې څه شی ده کیمرا ده لایټ ده او مایک ده بنیادي دغه درې شیان دي بیکګراوند هغه تا مربوط کیږي چې څه رقم ته بیکګراوند ته سیټ کوي انوارې او هر څه ته کولی شي از بیکګراوند استفاده کوي که تا چیرې کانټینټ ډیجیټل اوسي یا ټیکنیکل اوسي ته کولی شي یو لیپټاپ ولري لیپټاپ نن سبا هر څوک یا کمپیوټر یا لیپټاپ لري سکرین ریکارډر ته لګئ کیمرا مایک
لګېدلی ده دې خواته نو خپل کانټنټ کریشن ته په دې طریقو شروع کولی شي. دویم موږ ایډیټینګ اکوپمنټ شو. ایډیټینګ اکوپمنټ مطلب ته لپټاپ لري هغه ویډیو بیرته اپلوډوي یا کاپي کوي خپل لپټاپ ته هغه لپټاپ کې ایډیټینګ شروع کوي. دغه یوټیوب چینل د پاره ته ایډیټینګ کوي ته ورته انټرو لري ته ورته آوټرو لري ایډیټینګ کوي ته نیم لوور تھرډ ورته جوړوي ته داسې نور ایډیټینګ واړه آیکنز ورته ورکوي ویډیو ماینز کې او ته ورته تمنیل هم جوړوي. تمنیل هم ګوره ډیزاین کېږي هلته فوټوشاپ ته ځي یا داسې کوم بل سافټویر کې کانوا کې جوړوي تمنیل ایډیټینګ کوي ویډیو د بیا هغه نه بعد د انټرنیټ له طریقې نه یوټیوب ته اپلوډوي. اپلوډینګ خپله یو پنځم سټپ اپلوډینګ مربوط کیږي چې ته څه رقم ته اپلوډ اول خو باید ویډیو د های کوالټي اوسي. دغه ویډیو چې ما اپلوډ کړی ده دا ګور دا 4K کې ده دا ویډیو که څوک موبایل کې هم کتلی شي که څوک غټ سکرین کې ده دې کې هم کتلی شي. اول ویډیو د باید کوالټي ښه اوسي دا نه چې زه د ما نه قواره ښکاري او که سکرین اوسي سکرین مې بلري که زه چیرې تا ته یو بل پروډکټ ښیم هغه داسې ویډیو کوالټي خراب وي چې پروډکټ تا ته نه ښکاري نو اول خو باید تا ویډیو کوالټي های اوسي. دویم چې ته کله اپلوډ کوې اتا ټایټل او ډسکرپشن باید ډیر آی کیچنګ اوسي او سرچ انجن سره ډیر میچنګ وکړي چې کوم کیورډز خلک سرچ کوي د هغې مطابق تا دا ویډیو هم سرچ کې راشي. دویم سټپ ډسکرپشن څونه کیورډ څونه هیشټیګز ورکوي ټایټل څونه آی کیچنګ ورکوي. دریم څومره جذابه تمنیل ته جوړوي. اوس مثلا زه راځم یوټیوب کې سرچ کوم هاو ټو سټارټ بزنس چې دا انټر مې کو ټایټل خو ما خپله خوښ کړی ده دغه ما د ټایټل هاو ټو یو کیورډ شو باید دا په ټایټل کې د ما سٹارټ او بزنس دغه نور کیورډ شول دا د ما باید ټایټلز کې اوسي. بیا هغه نه بعد چې کله دا ما سرچ واهو چې ګورم کوم ویډیو یا کوم تمنیل چې ما ته ډېر ښایسته ښکاري پروفیشنل ښکاري زه په هغه باندې کلیک کوم. ګوره تمنیل څونه رول لري دغه شیان باید مد نظر ونیسئ. اپلوډینګ یې ته وشو اوس څه رقم ته کولی شي خلک جذب کړي او دې دپاره آډینس راوړي او زیات یې کړي. اول دا ده چې سوشل میډیا پلیټفارمز کې به یې خلکو سره شیر کوي کولابریشن به کوي وایي به چې دغسې زه سروسز لرم دا نه چې ته د خیاطۍ سروسز په اشپزۍ کې اپلوډ کړي نه د همغه ریلیټډ چې کوم خلک ګرځي په کوم پلیټفارم کې او کوم پیجز ګروپونو کې هغه ځای کې به شیر کړي. فیسبوک پیج لري هغه چینل ته که ټیک ټاک اکاونټ لري چې څه هم لري ته کولی شي بس هغه کې ریګولر د هغه اپلوډینګ وکړي چې خلک خبر شي چې دغسې لانګ ویډیوز په یوټیوب کې شته دي د دغه مربوط. دویم چې ته کوم ده نورو یوټیوبران سره نور کانټنټ کریټران سره کولابریشن ده چې هغه سره به کښېنې ویډیوز به جوړوي هغه ته به وایي چې تا پروموټ کړي او شاوټ آوټ درکړي. او دریم چې ده انګیجمنټ ده خپل آډینس سره کامنټس جواب ورکړي ریویو وغواړئ سجیشن وغواړئ چې تاسو څه باندې غواړئ نور زه کانټنټ ریکارډ کوم دا تا ټرسټ او اعتبار بلډ کوي او خلک راځي هغه څونه کولابریشن چې ته خلکو سره کوي څونه انګیجمنټ چې ته آډینس سره خپل ساتې هغو نه تا چینل مخې ته ځي. وم سټپ مانیټرینګ ده او هغه امپروف کول دي. ته خپل چینل ګوري او حد کې روان ده ښه روان ده او ته بیرته په هغه باندې کوشش کوي چې څه رقم ته کولی شم ښه کړمه. ډېر خلک په دغه سټرګل دي چې څه رقم ته امپروف کړي او څه رقم ته دا مخکې بوځي څه رقم ته ویوز خپل زیات کړي دی په ځای چې کم شي. بل چې هغه نه بعد راځو یوټیوب انالیټکس دی. انالیټکس کې ته کولی شي چې تا ته ټول انسایټس درکړي خپل یوټیوب دی او د چینل معلومات دی چې تا کوم ټایپ ویډیوګانې مخکې ځي کوم وخت کې تا اپلوډینګ ښه روان ده کوم ټایپ خلک یې ګوري دا ټول تا ته درکوي او د هغې کتلو او ریویو کولو مطابق ته کولی شي نور هم هغه کانټنټ ته ښه کړي. ګوره دې نه بعد موږ مانیټایزیشن راځي چې ته کله اوس دا کانټنټ هر څه اپلوډوې ته باید چې مانیټایز کړي منیمم کم از کم 1000 سبسکرایبر باید ولري. 1000 سبسکرایبر ته باید پوره کړي 4000 ساعته واچ ټایم ته په 12 میاشتو کې پوره کړي. دا ول کرایټیریا ده دا مخکې نه و هر چا کولی شي چې د شروع نه پیسې وګټي خو مشکل څه و هر څوک به راتلل یوټیوب چینل به یې جوړاو او بس اپلوډینګ به یې کوو یو څو ورځې به راغی و به یې ګټلی و به یې خوړلی او لا بړو. نو یوټیوب بیا په دې پالیسي کې راغی چې هغه خلک سیریس چې کوم دي کوم غواړي سم سه یوټیوب کې خپل کریر جوړ کړي نو دغه پالیسي راوړله 1000 سبسکرایبر باید پوره کړي دا 100% ده. 4000 ساعته واچ ټایم باید پوره کړي دا 100% ده. په یو کال کې 4000 ساعته واچ ټایم هغه نه بعد تا انکم سٹارټ کیږي. نو بیا هغه نه بعد چې څونه ته کار زیات کوي څونه ویډیوګانې زیات اپلوډوي ښه کانټنټ او چې څونه ته ورته وخت زیات ورکوي هغو نه تا عاید زیاتېږي. ته چې شروع مانیټایزیشن د شروع شي کیدای شي د میاشتې 15 دغسې اوسي خو چې ته ورور ورته کار کوي ورور اپلوډینګ کوي دا ډبل کیږي نو دا څه خلک دي اوس په همدې افغانستان کې
کابل کې چې 2000 8000 9000 ډالر صرف یوټیوب چینل نه ګټي او څونه وخت ورکړی 1.5 کال الا 2 کال پورې وخت ورکړی ده نو فکر وکړه چې دونه ته ورته وخت ورکړي 100% زه مطمئن یم چې ته $1000 نه زیات به اوسي نو دغه لاره وله شروع کړئ کار پې سټارټ کړئ چې کوم هم سوال هم پاتې اوسي هغه کولی شي کامنټس کې مانه پوښتنه وکړئ که کوم ویډیو خو کوشش مو وکړئ چې څونه تفصیلي تشریح کوم تشریح شوله بیا هم که کوم پاتې اوسي پوښتنه کولی شئ سوشل میډیاز کې پوښتنه کولی شئ او کوم پارټ که پاتې اوسي هغه زه کولی شم چې بیا تاسو ته بله ویډیو پې ریکارډ کړم او مخکې لاړ شم